ها څه کار کې ولا اوسګاری ها دا وزګارتي مې کار د فکر کوم کنه بیا هم سلامونه استاد ستړي مشه زه پاس دی پزانه مې ګوري زه پزا کې مو کیمره پز نه رښته کیمره پاس پزا کې د زمک ز پزما کې ما کنه السلام علیکم ستړي مشه جوړ په خیر پامیر هنداري کا د مند خوګو درنو الله دې کړو اجر اوسېږي زه سراج الدین پژوا کې بدونکو نن تاسو ته ورګو باندې ولاګ برابر او مربته دی ولاګ شکل باندې نن کیمرامین سره نشته دی زما دغه خبرونه هدف او موخه ده چې زموږ تاسو په هیواد کې څومره آبادی راځي باید موږ خوشاله اوسېږو آبادی ځل د تعمیرونو جوړول نه دي تقریبا آبادی تقریبا ډیر اړخونه لري کاغه د زراعت برخه د اقتصاد برخه د ټول د آبادی او برخه دي کنه نو تاسو لږ وګورئ زه د سیمې تر غلې ما تقریبا کلونه وړاندې خړې تیږې وي او اوس الحمدلله دا خړې تیږې چې دی نن په زراعت باندې بدلې شوي دي تاسو ګورئ دا د مالټو ونې پکې وګورئ او غنمو فصل وګورئ دلته به مخکې ماشومان لوبې کولې مطلب منډې به وهلې یو بیکاره ځای او همدارنګه ډېر داسې چوله غوندې ټول تیږې وي خو د خلکو په زحمتونو سره د خلکو د زحمتونو په ویستلو سره نن وګورئ تاسو دا سهم ټولې مطلب مالټې او په اصطلاح شنه غنم دي یعنې هدف به دا د انډیوالانو چې موږ تاسو باید څه وکړو د خپل هیواد د زراعت دپاره ډېر کار وکړو او کله چې د هیواد زراعت قوي شو نو زراعت چې دی نو بیا هیواد په پښو باندې ودروي او تاسو خو به اکثره مسافرونو به دغه ځای خو به کتلی وي چې دا فلمي کې دا پخوانۍ تقریبا ډېرې پخوانۍ مالټې دي او همدارنګه دغه مالټې دي چې البته مالټې نه دا نارنج دي او دې ځای کې مالټې کرل شوي دا اکثره خلک ډېر خلک په چکر باندې راځي د چکر دپاره دا یو ښه او مناسب ځای دی تاسو ګورئ دغه درې ځوانان مانه مخکې شو دا په چکر باندې روان دي او بس چکر وهي که نه مازدیګري ټایم کې هر سړی بس خپل ځان دپاره یو تفریح برابروي هلکه ودرېږه سلامونه ستړی مشې جوړ په خیر ستړی مشې ښې تم ستړی مشې نه کې راته ماتې نه کې جوړ انشاءالله حالات ښه دي وروره مننه کور مودان ته دې ښکلی نوم واخله اکرام الله څنګه اکرام الله جانه ولا شکر دی په خپله ښه مننه د کوم ځای اوسېدونکی وروره خوږیاڼو ماشاءالله او دلته اوسېږئ او دلته کیم کې اوسېږو کور خپل دی که پردی دی خپل هم دی ماشاءالله دا چې د کور خپل دی که نه او په اصطلاح کیم کې اوسېږئ دا یو طبیعي پارک دی که نه دې نه به ښه خوند اخلئ او څه وکړو زه هم چې دې نه تاسو خوند واخلئ څه وکړو زه یم که نه چې کشکل ته موږ دغسې کور نږدې وي څه خوند به یې کړی دا خو دا نو خوند خو کوي هر مازدیګر دلته راوځئ او هر مازدیګر راځو ملګرو سره ښه څه کار کې ولا اوسګاری ښه دا اوسګارتي مې کار د فکر کوم که نه او کار باغ ته راوړه چکر وایه نورزه کور ته دا مې یو کار شو کسب شو آفرین او ستا نوم چې دی وروره زما نوم شریف الله جان څنګه یې شکر دی په خپله ښه کراري ده مننه خوشحاله اوس څنګه یې الحمدلله ښه یو شریف جانه مکتب دې لوستی هو ویلی مې دی څوم سنه پورې لسمه پورې لس په لس څو کېږي لس په لسو کې سل کېږي که نه ښه سل به نه کېږي ګوره سل کېږي نه سل کېږي آفرین دا راته ووایه که نه چې دا سهار مخکې ټولو تیږې وې که نه ډاګ و اوس پکې الحمدلله شنه غنم ولاړ دي مالټې ولاړې دي که نه دغه کار څنګه ارزوئ دا خو بس ښه دی او طبیعي فضا ده پوه شولې دې نه خوشحاله کېږو چې هر یو کس راشي دا بس یعنې چې دې شنو بوټو ته هم خلک ګوري ورته ذهن یې پراخه کېږي آفرین بالکل بس او ځان له ذهن پراخول هم نه دي که نه که نه اقتصاد جوړېږي بالکل ولې نه ته څنګه ګله شکر دی الله فضل طبیعت دې څنګه شکر دی الله فضل تم د خوږیاړو یې نه زه د چپلیار یم ماشاءالله چپرهار او خوږیاړو سره نږدې دي که نه ګاونډیان دي سره زامن دي طبیعت دې څنګه دی وروره شکر دی د الله فضل دی ستاسو خیر غواړو منظري ګرځي چکر وي ښه نو بس اوسګاري نو افغانستان دی باید چې راوړې خوریم که نه ولا نو خپل دغې ته به ګورو نو طبیعت ته خپل وضعیت ته به ګورو بیا هماغسې کوو که د جب خوند نه یې بیا نه کېږي او که نه بس روغ صحت تل اختر دی او هر څه دي بالکل روغ صحت مهم دی او په څنګ کې اقتصاد مهم دی ډېره مننه مهرباني وکړئ چکر ته ورشم ځئ کور ودان نو دا ځوانان په چکر باندې روان وو او ته چې د زړه ته چا په اصطلاح ازادي ورکوي څنګه لیواله که تاسو شی کوئ سلام شي خیر څنګه پلاستیکونه ټولې نوم دې چې ده خالد نن څومره پلاستیکونه ټول کړه دونه ټول کړه ها
دې پلاستیکونه ونشي که بچی دا اور وسی اور ورپسې کوئ اور په دې بلیږي ښه صحیح پلار دې څه کار کوي کباړ مکتب وایي څوم صنف کې دویم کې ماشاءالله ماشاءالله ته مکتب وایي وروره څوم صنف کې دویم آفرین دوه جمع دوه څو کېږي دوه جمع دوه څلور مننه خوشحاله اوسېږي لیدونکو د خپرونې هدف او موخه همدا ده چې نن در باندې دغه ځای وګورم که نه تاسو ګورئ او یو بل ځای هم در باندې ګورم چې هغه هم ډېر ښایسته ځای دی او تقریبا چې هغه مخکې ټول ډاګ و پوه شوئ او اوس چې دی دا وګورئ ماشاءالله ماشاءالله اوس ډاګ نه دی دا وګوره دا اوس وګورئ دغه په اصطلاح هغه د خیمو ځای دی که چې ورته وایي ته د څوک پکې مطلب اوسېږي که نه دا د هغو ځای دی او دا اوس وګورئ دې خو همدا غونډ شنه فصلونه دي دا وګورئ ماشاءالله 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 ټول مطلب مالټې او غنم او دا پخواني ډېر پخواني نارنج دي دا اوس وګورئ تاسو راځئ لیدونکو د اوس در باندې یو بله ساحه هم ګورم راځئ سره دا ویلاګ تعقیب کړئ بیا هم سلامونه دوستانو ستړي مه شئ زه پاس د فضا نه مې ګورئ زه فضا کې یم او کیمره نه رښتیا کیمره فضا کې د زه په ځمکه کې یم که نه وروڼو او خویندو هدف مې دا دی چې وطن دې رب آباد کړي او وطن دې الله جوړ کړي اوس یو بل ځای ته راغلم ها او دا داسې ښایسته ښکلی ځای دا ګورئ ماشاءالله اوه دا هم د طبیعت یوه نظرانه ده نو وروڼو او خویندو مخکې به دا ځای تک سور ډاګ و که چا لیدلی کمنټ کې دې ووایي دا وګورئ تاسو ته وښیم مخکې داسې ډاګ و ها داسې ډاګ و او اوس پکې غنم وګوره ماشاءالله ماشاءالله غنم وګورئ غنم وګوره ماشاءالله او هغه وګوره مالټې وګوره دومره ښایسته ښکلې مالټې پکې شنې شوي البته کرلې دي ښایسته ښایسته مطلب ټاکې شوي خوند البته غلط شوم یاره یعنې فصل یې ښه دی که نه نه رښتیا بیا غلط شوم که نه یعنې مطلب دا دی چې ونې ښي یاره خو تاسو سره اوس څه وکړم او دا ګورئ دا رومیان دي ګورئ مخکې بل ته خړې تیږې و شنه شنه رومیان پکې دا ګورئ دا رومیان دي وروڼو خویندو او دا چې دی دا د رومیانو ګلان دي اوس تاسو وګورئ دا پورته د سایه پامبلو ډاګ دی دا وګوره اوس چې دی په دې شین ډاګ کې روان یم مخکې به ډاګ کې چې تلم ډارېدم به ځان ته اوس الحمدلله ډارېږم خو نه خو طبیعت نه مې خوند اخلم مازدیګر ته دلته دې سره وځم او دې ځینې ځانګړی خوند اخلم نو لیدونکو تاسو ته ووایي چې د وطن د زراعت برخه څومره چې آبادي که نه څومره خوند لري دا اوس وګورئ ماشاءالله ماشاءالله اوس به ته به غونډ ځان راوسو خو زه پکې ځان اوس نه راولم ښه په تاسو باندې طبیعت ګورم بېرته واکینګ کوم که تاسو باندې زه تاسو دپاره به واکینګ وکړم که نه قدم به ته وهم دغه ځای خالي پکې پرېښه ګوري دا ځای خالي پکې پرېښه وروره ځکه دې لپاره پلان لري چې دې ځای کې بل شی وکړي او بله خو جالبه خبر دا لیدونکو چې په هغه سر کې ګورئ زه به تاسو دا ځای رزوم کړم دغه ځای کې دا ځای دی او موبایل کیفیت ښه دی خو نه پوهېږم چې دا ولې اوس صحیح نه ښیي او دې ساحه کې هغه دي څه نومېږي هندواڼې دي تاسو یقین په الله وکړئ لیدونکو دې ځای داسې خطرناکه هندواڼې کړي وې ښه یو څو کلونه وړاندې چې مړه خپله به ورته حیران پاتې و دومره خوندور هندواڼې خو اوس پکې د رومیانو فصل پکې کرلی دا وګوره دا رومیان دي څه وایي ټماټر وایي او دا چې دی وروره مالټې دي ښه دا او دې چې ښکته تاسو که وګورئ داسې ښکته دا رنګ روډ دی دا ښکته تورخم خوا ده او دا د کابل خوا ده وروره نو رب دې وطن ګلي ګلزار کړي که نه او وطن دې الله جوړ کړي او چې وطن جوړ شو انشاءالله بیا مزې پکې کوئ دغه طرف ته ګورئ دې طرف ته ګورئ تاسو ګورئ دا غنم دي ښه او هغه مخامخ چې تاسو ته ښکاري هلې لږ آبادي چې شروع شوې ده دا تاسو پوهېږئ دا شی دی دا هم ډېر غټ خبر دی او ډېر مهم خبر دی که نه دا لیدونکو د ورک سټیشن جوړېږي چې تقریبا څو ولایتونو نه په دې نمبر کنټرولینګ کېږي اوس ورباندې کار روان دی او دا پروژه د ډاکټر صاحب محترم اشرف غني صاحب رئیس جمهور اشرف غني د هغه په وخت کې دا پروژه شروع شوې وه څه چارې ترسره شوې وې دلته حوالات چې راغل د دې کار بند و او بیا الحمدلله د اوسني حکومت په راتګ سره بیا دوی بیرته کار چارې شروع کړې او اوس ورباندې غرضاً د کار روان دی او دیوال مطلب
ګورې استنادي نه استنادي نه شته احاطه دیوال احاطه ورته څه ورته وایي او احاطه مړه احاطه نه مړه خستنو مرته خلی احاطه ده که چې ورته وایي دا دیوال چې دی اوس ګوره دا اوس مطلب دیوال هم څه نیمه یو ځای ته رسېدلی دی او دا اوس هم ګوري دا پخوانی اثار په دې ځای کې پاتې دي چې ګوره تیږې ګورې غټې غټې تیږې خو اوس خلکو ته څنګه غورځولي دي خو اوس هم تیږې پکې شته دی نو هدف مې دا دی وروره ښه دا ولاک چې ګورې که نه د وطن د مینې په خاطر یې ګورې ښه او دا ګورې دا ټوټې په خاطر لګولي دي دا انسانان د شکوړان د شکوړ څخه ویره لري دا شکوړ پېژنې شکوړ شو سورلانډیان شو دا شیان چې دا مطلب راځي او بیا دا که نه یا لوګان کرل شوي یا رومیان هغه شوي دي بوټي خوري یا مطلب تنه حاصلات خوري بیا خلکو اوس دا کار په دې خاطر کړی وي چې دا ټوټې وویني او هغه شکوړ ورباندې فکر وکړي چې دا والا انسان دی ته نه وتښتېږي که نه نو هدف مې دا انډیواله چې هدف مې څه دی د ښه زه به تاسو ته یو څه ووایم خو زه تاسو ته څه ووایم د ابراهیم علیکوزي صاحب خبره او وروره دا ګورې دا مالټې به خیر سره ورسېږي او که دا مالټې ورسېدې بیا به خیر سره به ډیکور د څوک نیسي او بل جالبه خبره خدا لیدونکو چې دغه ډاک تقریبا یاره 200 جریبه ډاک خو به وي دا ټول مالټه شوی دی همدارنګه ننګرهار کې سږ کال تقریبا یو 100,000 جریبه ځمکه مطلب مالټې شوي مالټو باغونه به کرل شوي به پوه شوې او همدغه د مالټو باغونه دي انشاءالله چې دا ورسېدل بیا به دیو هېواد مالټو ته موږ تاسو محتاج نه یو او دا مخامخ ګور دا صاحب فامیلي ده وروره او خویندو ورونو محترمینو دا صاحب فامیلي ده وروره او دا صاحب فامیلي چې ده که نه دا وروره تقریبا اول نه چې دلته موږ راغلو وروره مړه دا ورور مې څنګه خولې ته چته راځي دلته چې موږ اول نه کې راغلو دلته بیخي لږ کورونه وه اوس پکې دومره ډېر کورونه دي ښه سکرې نه دی چې زیات پکې مطلب نشته دی اوس نو دلته دومره ډېر کورونه دي مخامخ دا بلډینګ چې سپین ښکاري دلته دا وروره دا ضیا افغان خصوصي ښوونځی دی ماشاءالله دوم ډېر خدمت کړی دی که نه او تقریبا زیات چې دا څه فامیلي جوادانه شوې دا ښوونځی پکې دی او دلته تقریبا هغه وخت کې ښوونځي ځان نه پېژندل خو ضیا افغان ښوونځي چې دی خپله مبارزه دلته ساتلې وه او دا ګورې دا چې دی وروره دا بله جنډه ده دا کومه حاضرۍ قبر نه دی وروره نه رښتیا خویندې هم ورسره به یادې کړم نو هدف مې دا دی ښه چې هدف مې څه دی هدف مې دا دی چې دغه ډاک مې در باندې وکتو پوه شوې او د دې نه پاس دا پاس دی کې چې نیر دی وروره او دا زما د نور تاسو ته واکینګ غوندې مې ریکارډ کړ پوه شو واکینګ خو پېژنې که نه مطلب قدم وهل او سپین ګیری خو ته ولاړ دی دا هم د شکوړ په خاطر درولې دا شکوړان نه شکوړ ته درولې دی چې شکوړ دا وتښتېږي دي نه پوه شوې ګیدړان او شکوړان خو انسانان نه به څوک بچ کړي شکوړ خو به خیر وتښتېږي دا ګوره دا انسانان خو دا پلاستیکونه شکوي نو هدف مې دا دی وروره چې هدف مې دا دی چې تاسو خپرونه ریکارډ کړه پوه شوې او تاسو ته دغه ځای پورې وکتله په امیر هندارې خپرونې به نورې جالبې خپرونې به ګورئ خو بس نن مې زړه وغوښته چې دغه طبیعت در باندې وګورم خو دا زه غلط شوم یاره بای زه په د ډاک په منځ کې راغلی وی که نه هلته چې خسته شنه بوټي وو خو زه خیر ما دا لاره پراخه وکتله ما زه په دې پراخه لاره به لاړ شم او ما خپل لټي وکړه که نه او دا مخامخ چې دا صاحب فامیلي دی وروره موږ ته راورسېدو او دا چې دی وروره جانیا موږ کورونه هم دي او وروره جانیا د کورونو تر څنګ چې دی دلته موږ مکتب هم دی او مکتب تر څنګ چې دی دلته موږ اوسېږو نو داسې کار وکړو ښه چې وایي که خدای پاک او زه دغه یم بیا نو داسې کار وکړئ دا خپرونه به پای ته ورسوو دا ولاګ البته نن ولاګ ته ورته غوندې شی و که نه واکینګ و نو قدم وهل و نو پای ته به رسو خو اول در باندې یو شی ګورم لږ صبر وکړئ لږ صبر وکړئ ماشاءالله دا اوبه خو ګورئ تک سپینې اوبه هلته به ټیولونه ورته وهلي دي تک سپینې اوبه روان دي ګورئ دا ویلې کې سپینې اوبه روان دا ټیولې ورته وهلې دی پاس نیر نه ورته اوبه راځي ښه نه نو فکر مو وي که نه چې وطن دې خدای ودان کې او هغه مخامخ چې دی مخامخ دا بیا صاحب فامیلي کورونه دي او داسې مخامخ تاسو ګورئ دا بیا شمسیانې ورته لګولي دا د ټیولې هم دي نو داسې کار به وکړو چې خپرونه پای ته رسو تر بیا پرورزش راوځي په ژواک په بله جالبه خپرونه تاسو په دارن چوپړ کې حاضرېږم خیر چارې ښه وخت دی اباد افغانستان په هیله د الله په امان